پر خوست او کونړ د پاکستاني پوځ هوایي بریدونه د 10 کسانو وژل کېدل او ګربز ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو جګړه. جزئیات همدغلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني جنګي الوتکو د خوست ولایت د صپرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې بریدونه کړي دي. تېره شپه پاکستاني الوتکو د افغانستان په خوست ولایت د صپرې ولسوالۍ په میرڅپر، مندتا، شیدي او کاڼیو کلو بریدونه وکړل. د خوست د امنیه قومندانۍ ویان مستغفر ګربز هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي چې دغه بریدونه تېره شپه شاوخوا 2 بجې شوي. د وزیرستان په سیمه کې یو قومي مشر پاچا جمشید هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. د خوست د امنیتي قومندانۍ ویان ګربز وایي چې په دې چاودنه کې د اوښتو مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. همدارنګه تېره شپه شاوخوا 9 بجې د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ماسټربل په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته شوې. بل خوا راپورونه دي چې کونړ کې د طالبانو د حکومت یو معتبرې سرچینې دویچه ویلې رسنۍ ته ویلي بیګا د شپې 2 بجې د شلتن ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې د خلکو کورونه ویشتل شوي چې ښځې او ماشومان پکې وژل شوي دي. دغه سرچینې وویل چې دوی تر اوسه نه ده معلومه کړې چې دا بمبار و که د تل په څیر توپونه. د شلتن یو اوسیدونکی وایي بیګا یې په ولسوالۍ کې بمبار شوی چې یوه میرمن او 15 ماشومان پکې وژل شوي. په سرکاڼو او تورخم کې هم تر ناوخته ناپېژانده الوتکې دورې وهلې. پاکستاني پوځ هم بهرنیو رسنیو ته یاد بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې د TTP پر ضد د افغانستان هره سیمه کې د بریدونو صلاحیت لري او د چا اجازې ته هم اړتیا نه لري.